بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین، تاسو ګور ایچ جی اف فورکشن. ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د 1 2 3 پیټرنز باندې غږیږو چې دا پیټرن څنګه استفاده کیږي. هغه هم د ریورسل لپاره څنګه چې په تیر ویډیو کې موږ صرف ساده کنټینیویشن پیټرن لپاره موږ ویلو چې څنګه یو ټرین بر روان دی او موږ دې نه د 1 2 3 پیټرن یا د 1 2 3 ویوز پیټرن په واسطه یا دې ته هم الایټ پیټرن هم ورته ویل کیږي. الایټ ویوز پیټرن هم څو رقم نمونه دي، خو دې د 1 2 3 1 2 3 پیټرن چې دی په دې کې مشهوره دی، عام دی او خاص دی او ډیر یوز ډیر لري او ډیر فایدهمند دی. صحیح ده. په دې خاطر زه اول هم دا غواړم چې دا تشریح کوم به کنور تاسو هغه ډیماند وو مکمل الایټ ویوز پیټرنز باره کې تاسو غوښتل چې وای 1 2 3 4 5 او اي بي سي پکې دا صحیح شو. هغه پیټرن باندې ان شاء الله برابر کې به ډسکشن وکړو، تشریح وکړو. صحیح ده. خو 1 2 3 ویوز تیر ویډیو مونږ ویلو چې هغه یو کنټینیویشن پیټرن څنګه چې مطلب مارکیټ بره تللی هغه کې 1 2 3 پیټرن راښکاره شو، شکل راښکاره شو، هغه نورم بره امکان لري چې لاړ شي. که څنګه مارکیټ لاندې روان 1 2 3 پیټرن راښکاره شو، امکان لري مارکیټ نورم لاندې لاړ شي. او په هغې ویډیو کې ما دا ذکر هم کړی یا به مې کړی یا نه تاسو په شاید خیال شوی یا به زما ورته خیال نه شوي، خو بیا هم په 1 2 3 ویوز پیټرن نه یا 1 2 3 پیټرن نه موږ ریورسل لپاره او ریورسل د ټرند لپاره هم استفاده کولی شو چې مطلب مارکیټ ډېر لاندې روان دی. اوس مارکیټ چې بره ځي یا نه ځي، څه امکانات لري نه لري، نو هغه باندې به انشاءالله غږیږو او د هغې په واسطه باندې به موږ د مارکیټ ټرند چینجینګ چې اوس مارکیټ مثال مارکیټ موو بره وکړي نو دلته موږ بای ټریډ ولګوو یا بره تللی مارکیټ لاندې خواته لږه موو وکړي نو دلته موږ سیل ټریډ ولګوو. که نه دا اکثریت خلکو سره سختي مشکلات او کنفیوژن دی. په دې لپاره موږ نور مخکې ویډیوګانو کې ویلي ریورسل لپاره، خو دا 1 2 3 پیټرن دا لږ زره اسان هم دی او ډېر ښه کار کوي. په واپس د ریورسل لپاره کنټینیویشن کې ښه کار کوي او ریورسل لپاره ریورسل سیګنل کې ښه کار کوي چې مارکیټ کې تاسو ته وښایي چې اوس ریورسل شته او که نشته. صحیح شو. مارکیټ اوس د ډاون ټرند نه اوس اپ ټرند ته ځان چینجوي او د اپ ټرند نه ډاون ټرند ته ځان چینجوي که نه. ښه، اوس به زه اول درته دلته اگزامپل ویم. اول خو به زه تاسو دلته د ګرافیکل شکل باندې زه اگزامپل وګورم. اگزامپل به درته ویم. صحیح شو. ګوره 1 2 3 پیټرن خو تېر ویډیو کې به تاسو ذهن کې چې 1 2 3 پیټرن دا شان دی، خط یو کش دی، بل خط داسې کش دی، بل خط داسې کش دی، 1 2 3 خطه چې داسې کش شوي لکه په یو حساب سره ان غوندې جوړ شو، نو دې ته چې وایو دې ته موږ 1 2 3 پیټرن وایو. دا یو خط چې دی دا 1 پیټرن دی، دې ته 1 ویلی شو، دې ته 2 ویلی شو دې خط ته، او دې ته چې دی 3 ویلی شو. صحیح شو. همدا شانتې چې بره خوانه لاندې راشي، دا دې بره خوانه لاندې راشي نو 1 ورته ویلی شو، 2 ورته ویلی شو، 2 دې ته ویلی شو او 2 لږ صحیح کړو، او دې ته چې ویلی شو دې ته 3 ویلی شو. صحیح شو. نو دې ته موږ چې وایو دې ته وایو 1 2 3 پیټرن چې تېر ویډیو کې هم دې سره انشاءالله اشنا شوي یئ، خو دې ویډیو کې هم د سره دا شکل ذهن کې کېنوئ چې دې ویډیو کې همدغه یو رقم شکل صرف لږ تخنیک طریقه او هغه مایند سیټ فرق کوي، نور دونه انشاءالله څه توفیر پکې نشته. صحیح ده. ښه، اوس ګوره دلته مارکیټ ټرند ته زه اوس هم کوم دلته مارکیټ مثال اپ ټرند کې روان دی دا دی. صحیح شو. او دلته مارکیټ څه شو، مارکیټ اوس مارکیټ ډاون ټرند وکړي، دا ډاون ټرند وکړي دا دی. صحیح شو. نو دلته 1 2 دا 2 نه دی، 2 دا دی، 2 او 3 پیټرن څه شو راښکاره شو، دا دی. دلته 1 2 3 پیټرن راښکاره شو، دې نه پس مارکیټ څه شو، مارکیټ چینجینګ وکړي او مارکیټ موو ډاون وکړي. صحیح شو. همداسې مارکیټ مثال لاندې ښه ډېر تللی نو دلته اوس مارکیټ موو اپ وکړي او دا دې دلته څه شو، دلته 1 دا دې 2 دا دې 3. صحیح شو. نو دې ته موږ چې ویلی شو، دې ته موږ چې وایو، دې ته اوس موږ وایو د مارکیټ ټرند ریورسل لپاره هم موږ 1 2 3 پیټرن استعمالولی شو ښه په اسانۍ سره. صحیح ده. ښه، اوس راځو دلته دې ځای کې زه هماغه پوینټس یو څه خبره ده چې زه ورته باید ذکر کړم، څنګه تېر ویډیو کې ما ذکر کړی و، خو دې کې هم ضرور ده چې زه ورته ذکر کړم. صحیح شو. ګوره اپ ټرند تللی و او دا دې هم واپس مارکیټ څه شوی دی، دا ګوره دې ځای کې مثال ګوره مارکیټ یې دې ځای کې دلته اپ ټرند ته چینج کړی دی. نو زه به دا خطونه دلته لږ دغه کړم. ګوره دا وګورئ، دا دې هم چې و، دا دې هم اپ ټرند لپاره 1 2 3 و او دا دې هم ډاون ټرند لپاره 1 2 3 ده. صحیح شو. ښه، دلته زه
بل کله راوالم چې لږ تاسو کلریفیکیشن وشي. ګوره دا د اپ ټرند کې تللی و، دا د 1 2 3 راښکاره شو او مارکیټ شی وکړه موو ډاون وکړي. صحیح شو. دلته مثال مارکیټ ډاون تللی او مارکیټ بره کې چې ښکاره شو 1 2 3 پیټرن راښکاره شو، مارکیټ بره موو وکړي، امکان یې ولري چې بره لاړ شي. صحیح شو. نو دغه شان تاسو چې کولی شئ 1 2 3 پیټرن تاسو څنګه معلومولی شئ، په دې طریقه په دې اساس تاسو معلومولی شئ. صحیح شو. ښه، په دې کې مهمه خبره څنګه چې په هغې ویډیو کې ما ویلي، په دې کې دغه پوینټ ډېر مهمه دی چې څنګه دا پیټرن تاسو د نورو پیټرن سره مخالف کوي او نور پیټرن سره څنګه دې تفاوت وکړي. یو مین خبره دا ده، دې خبرې نه دا پوینټ هم معلومیږي چې دا څنګه مختلف دی. بله خبره دا ده چې دا پوینټ سره د دې قویوالی جوړیږي. مطلب که چیرې بعض ځایونو کې تاسو داسې شیپ منظم شیپ د دې ونه ګورئ، نو تاسو شاید هغه سیګنل دومره قوي نه وي. نو دا قوي سیګنل د پېژندو دپاره هم دغه پوینټ ډېر مهمه ده چې اوس یې ویمه دې خبرې ته غوږ ونیسئ. صحیح ده. دې ویډیو کې مې ویلي شاید هغې ته خیال نه شوی، خو دې ویډیو کې غوږ ورته ونیسئ. ښه، دا ګوره دې مهمه خبره دا ده چې ګوره اپ ټرند دی مارکیټ. صحیح شو. مارکیټ یو شی جوړ کړي، یو پیټرن یې جوړ کړي او نمبر 1 پیټرن یې جوړ کړي. نمبر 2 پیټرن چې جوړ کړي، دا نمبر 2 پیټرن چې دی دا پیټرن جوړیږي، دا د تیر پیټرن نه لږ یا ډېر څه پروا نه کوي، خو مطلب بولش مارکیټ کې لکه بیرش مارکیټ کې، په بیرش مارکیټ کې دا باید څه شی وي، دا باید لکه دا راځي دلته که نه، دا دلته راځي، دا په دې ځای کې راځي، دا پیټرن څنګه چلی برعکس دی، دا دلته راځي. نو باید کم از کم د دې نه دغه کومه لیول چې د یو او د دوه او د دریو په منځ کې جوړ شوی دی، دا باید د دې په نسبت شی وي ټیټ وي. صحیح شو. ټیټ را جوړ شي، ټیټ جوړ شي، نو دا یو قوي پیټرن دی. دا پوینټ مهمه دی چې دغه د دې اولني پیټرن نه، د دې د اولني پیټرن د دې بره سر نه دا بل پیټرن چې کله سر جوړي، مطلب د دوه او د دریو منځ کې چې کومه حلقه جوړیږي، دا باید د تیر اولني پیټرن نه ښکته جوړ شي. صحیح شو. او همدا شان دی دلته چې کوم دی برعکس چې دې ځای کې دا به زه دغه شی ورته کش کړمه، د دې ځای دغه پیټرن چې کوم دی دا یو دی، نو دا هلته چې دی کم از کم چې د دې همدا شانتي چې کله د اولني اولني خط نه دویم پیټرن خط چې دی د دوه او د درې په منځ کې چې کومه حلقه جوړیږي، هغه باید څه وي، هغه باید جګه وي. صحیح شو. څنګه وي؟ جګ وي، تر څو کنفرمیشن زیات شي. نو په دې واسطه باندې تاسو څنګه کولی شئ ډبل ټاپ ډبل باټم هغې منځ کې فرق هم معلومولی شئ چې ډبل باټم ډبل ټاپ چې سره یو لیول کې، هغه ډبل ټاپ ډبل باټم او ټریپل ټاپ ټریپل باټم هغه ټول باید په یو لیول یو لین کې، مطلب په یو ريزسټنس یا یو سپورټ کې. صحیح شو. او همدا شانتي دغه چې کوم دی دا 1 2 3 پیټرن چې دی 1 2 3 پیټرن چې دی د اولني پیټرن نه دویم پیټرن باید په بیرش مارکیټ کې بولش مارکیټ کې په ریورسل کې ډاون جوړ شي، لکه دلته تاسو ګورئ ډاون جوړ شي، او په بیرش مارکیټ کې د ریورسل په وخت کې 1 2 3 پیټرن څنګه جوړ شي، باید 1 2 3 پیټرن د اولني نه دویم او د درېیمه حلقه چې دا باید بره جوړه شي، لکه دلته هغه شی مې ورته وړی دی. صحیح شو. نو دا د ریورسل خبره ده. او د کنټینیویشن پیټرن چې هغه تېره ویډیو وګورئ، په هغې به پوه شئ انشاءالله. صحیح شو. هغه چې دی هغه د دې خبرې برعکس دی، هغه دې پورې مربوط دی. لکه دا پیټرن چې دی په تېره ویډیو کې د بولش مارکیټ مربوط دی، او دا پیټرن چې دی د بیرش مارکیټ مربوط دی. خو په دې کې ریورسل کې چې دی دا پیټرن د بیرش مربوط دی، او دا پیټرن چې دی دا د بولش مارکیټ مربوط دی. صحیح شو. ښه، دې خبره باندې باید تاسو صحیح پوه شئ چې کله تاسو تېره ویډیو هم صحیح وګورئ صحیح، او دا ویډیو هم صحیح وګورئ. بیا هم څه مشکل وي کمنټ باکس وټساپ نمبر باندې رابطه وکړئ. صحیح ده. ښه، راځئ چې اوس دلته ریل اگزامپلو ته راشو. ریل اگزامپل دلته راځو. ریل اگزامپلو کې ګورو چې اوس موږ سره ریورسل څنګه کار کوي نه کوي، او چې کوم ځای کې راښکاره شوی دی کار یې کړی دی نه دی کړی، په دې اساس سره به موږ اوس وګورو مارکیټ. صحیح ده. ښه، اوس ګوره یو ریورسل خو دلته ډایرکټ موږ سره دلته جوړ شوی دا دی. ټریډ چیرته کوو؟ ټریډ باندې درته زه اوس وایم ټریډ چیرته لګوو. یا خو دلته که موږ وګورو دې ځای کې دا دی. صحیح شو. دا دلته که موږ وګورو دلته زه دا راوالم. صحیح شو. دا ګوره مارکیټ څه شوی دی، مارکیټ ټرینډ دا دی. زه به دې ته دا خط یې وارې تور کړم چې لږ کلیر ښکاره شي. صحیح شو. دلته ګورئ تاسو
مارکیټ څه شوی دی مارکیټ موو څه کړی ډاون کړی صحیح شو دې ځای نه ډاون روان دی مارکیټ ډاون روان دی صحیح شو ډاون ټرینډ کې روان دی نو دا یو ساده چارت دی دا د 19 تر څو 3-4 ورځو پورې دا چې د مارکیټ ډاون تللی دی صحیح شو نو یو ساده چارت دی د 3 ورځو لپاره 2-3 ورځو لپاره یا 4 ورځو لپاره د مارکیټ ډاون تللی نو فول ډاون تللی صحیح شو ډاون چې تللی دی اوس موږ وایو چې اوس مارکیټ چې دا موو دلته بره کړی دی دې ځای نه شروع کړی دی واپس بره دغه ځای پورې بره راغلی دی نو اوس موږ وایو چې دا مارکیټ صحیح ریورسل وکړي او که نه داسې فیک ریورسل دی وړاندې ځي نو دې لپاره موږ لږ صبر کوو چې پیټرن راښکاره شي او 1 2 3 پیټرن که چېرې راښکاره شي 1 2 3 پیټرن نو هغې نه بعد به موږ ټریډ لګوو صحیح ده څنګه موږ 1 2 3 پیټرن صبر کوو 1 2 3 پیټرن ته څنګه چې ما ورته ویلې هماغه شی به جوړ شي دا د یو 1 لیر جوړ شو دویم لیر جوړ شو دریم لیر جوړ شو صحیح شو دا د 1 صحیح شو دا د دلته زه ته ولیکم 1 2 دا د 2 دی صحیح شو دا 2 لیکل کېږي دلته لږ لانجمن صحیح شو دا 2 او دا د 3 صحیح شو دا د 3 صحیح ده ښه نو 1 2 3 لیر جوړ شو صحیح شو 1 2 3 لیر جوړ شوې اوس دې نه څنګه استفاده کوو موږ څنګه ټریډ لګوو دا به هم درته زه ووایم صحیح ده ښه اوس ما درته څنګه تېر ویډیو کې تاسو هغه هم وګورئ خو زه به دې ویډیو کې صحیح کنفرمیشن نور هم درکړم صحیح څنګه ټریډ ولګوئ دلته وګورئ تاسو دغه یو پیټرن جوړ شو منظم پیټرن دیزي کې صحیح جوړ شو دا دی وګوره اپ وکړئ ډاون وکړئ اپ وکړئ صحیح شو او دیزي کې بله مهمه خبره چې ما مخکې کړې وه د دې لیول نه د دیزي نه دا پوینټ څه شی دی دا پوینټ بره دی نو ما ورته ویلي وو چې په ډاون ټرینډ مارکیټ کې کله چې ریورسل کېږي هغې ځای کې به تاسو 1 2 3 پیټرن چې دی د تېرې ویډیو چې ما بولش والا ویلو هغه به تاسو په دې ځای کې راچینجوئ دلته به وایي چې دا اوس یو بولش پیټرن جوړیږي دلته اوس یو بولش مارکیټ لپاره پیټرن د ریورسل جوړي صحیح شو نو تاسو دلته ټریډ چیرته ولګوئ ټریډ چې دی دلته به څنګه چې دا پیټرن جوړ شو دیزي پورې جوړ شو کنفرمیشن حاصل شو پیټرن دې جوړ کړئ او جوړ شو صحیح شو دا کلوز شو دی بل کې چې مارکیټ روان او تاسو په خپل پیټرن جوړ کړئ یا پیټرن صحیح دی ذهن کې مو کلیر شو اوس تاسو ټریډ چیرته لګوئ ټریډ چې دی دلته به داسې یو خط راوالی هوریزنټل خط مطلب د چې اوږد خط به راوالی او په دې ځای کې دغه اولنی خط چې تا ویستی دی د اولنی پیټرن اول 2 3 که نه نو د اولنی پیټرن خط چې دا تا ویستی دی دا چې دا کوم سره پورې راغلی دی دې سر کې به بالکل په دې سر کې به څه وکړي په دې سر کې به دلته یو هوریزنټل لین کش کې دا یو څه شو دا د دې یو ریزسټنس لین ورته ویلی شي ریزسټنس لین دی صحیح شو ریزسټنس لین شو هوریزنټل لین ورته هر شی چې ورته وایي دی ته وایي دا د هوریزنټل لین شو دا د یو او د دویم حلقې په منځ په سر کې موږ څه وکړو دغه هوریزنټل لین موږ ویستو صحیح شو ښه اوس د دریم خط چې کله دا ګوره دریم خط دیزې پورې جوړ شو نو دریم خط دیزې پورې جوړ شو اوس په دې باندې موږ ګورو چې اوس که دې نه بعد د 1 2 3 4 کینډلو په منځ کې چې هر یو کینډل د دې خط نه بره جوړ شو کلوز شو هغې نه پس ته موږ څه کوو هغې نه پس ته موږ بای ټریډ لګوو ځکه چې دا بره سیټ ته بای ټریډ لګوو صحیح ده ښه دلته څه ګوره دا کینډل جوړ شو دغه ګوره بره جوړ شو دې سره ټچ نه دی دې هوریزنټل د ریزسټنس لین سره ټچ نه دی چې ټچ نه دی دلته چیک کوم موږ دلته زه ټریډ لګوم په دې ځای کې موږ ټریډ لګو او خپل سټاپ لاس چیک کوو خپل سټاپ لاس دلته پریویس کینډل یعنې تیر کینډل لو کې سټاپ لاس ورکو دغلته موږ سټاپ لاس ورکې او ټیک پروفیټ موږ څنګه واغستو ټیک پروفیټ دا د یو پر 2 چنده یا خو بیخي زیات پروفیټ راکوي نو دا د یو پر 2 چنده موږ دلته پروفیټ واغستو مارکیټ نه او د مارکیټ نه چې شو په ارام او حوصلې سره چې شو مارکیټ نه ووتو صحیح ده نو دغه شان تاسو وګورئ یو پر 2 چنده مطلب دا چې $10 تاوان کوي $20 ګټه کوي $50 تاوان کوي $100 ګټه کوي $1000 تاوان کوي $2000 ګټه کوي نو دې حساب سره دا 1:2 یو پر 2 یو پر 3 پورې خپل ګټه الی همداسې لږه ګټه ته مناسبه ګټه صحیح ده تر څو چې په مارکیټ کې سټیبل اوسئ خپل اکاونټ سټیپ بای سټیپ ګرو کوي صحیح شو ښه دلته وګورئ یو پر 2 چنده موږ پروفیټ وکړی بلکې یو پر 3 چند ته موږ د پروفیټ دلته راکړی دی دا یو پر سکند 3 چنده یو پر 2.5 نه خو بره پروفیټ راکړی خو یو پر 2 چنده موږ نارملی پروفیټ الو دا یو پر 2 چنده دلته 2 چې لیکلي نو مطلب یو پر ریسک ریوارډ ریشیو 2 دی صحیح شو مطلب $15 تاوان دی نو $10 ګټه ده صحیح شو
یو پر دوشنبه موږ دلته پروفیټ واغستو $100 تاوان $200 دیز کې موږ ته ګټه راکړي په دې شارټز کې نو دا دلته وګوره په دې پیټرنز کې ریورسل نه موږ کار واغستو او دا موږ ته پروفیټ راکړي صحیح شو اگر بس واپس نه دي تل هغه سره موږ کار نشته ریورسل کار کړی دی ریورسل کار کړی مارکیټ ډیر ډاون تل دا موږ ته ریورسل کار وکړي بار پروفیټ راکړي صحیح شو همدا شان دلته راځو دیز کې راځو دلته دیز کې موږ وګورو دا یو پیټرن جوړ شوی دی ځین دلته راغلی به دلته لاندې راغلی به دلته اپ سایډ ته تللی سی شو نو دې کې موږ کولی شو چې یو وړوکی اماونټ سره وړوکی لاټ سایز سره خپل ټریډ ولګو دا اوس وګوره مارکیټ ډاون تللی دی ډاون راغلی ښه ډېر لاندې راغلی خیال هم دی دلته مارکیټ څومره وخت نه شی شوی لاندې راغلی دی لاندې راغلی دا دې موږ ګورئ دیزي پورې مارکیټ شی شوی دی لاندې راغلی دی څه شو دلته دا دی د 14 تاریخ نه والا تر 18 د می 2023 پورې دا مارکیټ لاندې راغلی نو د 3 ورځې 3 نه 4 ورځې پورې دا مارکیټ شی شوی دی ان لاندې راغلی دی سیده ها اوس دلته موږ چیک کوو په ریورسل باندې اوس ګورو چې ریورسل کار کوي که نه کوي سیده اوس دلته موږ څنګه معلومو ماته مخکې مې ویلې چې صبر وکوئ پیشن حوصله ډېره مهمه ده نو دلته وګورو دا د یو پیټرن جوړ شو څه شو دا د 1 دا د 2 دا دیم 3 صحیح شو که دا زه منظم لږ وباسم لږ منظم کم درته او زه دا ګراف لږ جګ کم که جګ شي صحیح شو لږ جګ کې دا ګراف چې لږ صفحه ښکاره شي ښه دا دیم یو پیټرن شو دا دیم بل دغه شو صحیح شو واپس ریورسل یې وکړي دا دیم صحیح شو مارکیټ بره نه راغلی لاندې نه لاړو داسې بره زه به دلته دا وایم چې دا پیټرن لږ صحیح کړم صحیح شو ښه صحیح ده دا ګوره دلته تاسو وګورئ چې په منظم ډول داسې ګوره یو لږ ویک معمولي غوندې کمزوری پیټرن جوړ شوی دی نو دې لپاره ما ورته دې ویډیوګانو کې مې ویلي چې داسې پیټرن خیر د لاسې مه ورکوئ ټریډ پکې وړوکی لګوئ صرف لاټ سایز وړوکی لګوئ مطلب که نور کله تاسو 0.05 لاټ لګوئ نو په دې وخت کې 0.02 ولګوئ 0.01 ولګوئ 0.0 ډېر مثال ښیي درته ښه ښکاري لږ ذره نو 0.03 پې ولګوئ تاسو په ښه ټریډ چې لګوئ مطلب 0.10 لګوئ یا یو سټنډرډ لاټ لګوئ نو هغې په نیم چنده تاسو داسې کمزورې پیټرن چې کله نو هغې ځای کې تاسو خپل عام روټین چې کوم په ښه سیګنل باندې غټ لاټ سایز لګوئ نو په دې ځای کې تاسو خپل لاټ سایز چیک کوئ مینیمایز کوئ وړوکی کوئ صحیح شو ښه دلته اوس وګورئ لاندې راغلی دلته پیټرن موږ ته راښکاره شو نو ټریډ خو دلته به انشاءالله پاتې یاد به مې د یو اګزامپل نه مثال نه نو دې ځای کې هم دا شان دلته موږ کوو دا پیټرن جوړ شو د اولنۍ پیټرن نه دویم پیټرن شو دویم پیټرن کې موږ دلته صبر کوو چې دا پیټرن دلته زه به یو خط درته جوړ کړم دا دی په دې پیټرن کې په دې دویم کې موږ چیک کوو په دې دویم خط کې په دې دویم پیټرن کې موږ ریزسټنس خط وباسو لکه دلته وګوره یو کوي دی دا ګوره دلته هم کوي دلته هم کوي صحیح شو نو خیر برعکس دې ځای کې ګوره بیا سپورټ کوي دې ځای کې بیا ګوره دا یو کوي ریزسټنس ګوره جوړ شوی دی دا مې ثبوت دی چې فست هم ګوره په دې خط باندې مارکیټ بار بره تللی بار لاندې تللی صحیح شو نو دلته وګورئ دې ځای کې موږ دې ځای کې دا خط وویستلو شی هم که دې ځای کې موږ خط وویستو نو دې په بریک آوټ سره دا کینډل پوره شو دا کینډل کې موږ ټریډ لګو ځکه چې دا کینډل بره جوړ شوی دی او بره کلوز شوی دا نه دې کینډل کې موږ ټریډ لګو دا دې کینډل کې موږ ټریډ ولګولو دې ځای کې موږ سټاپ لاس تیر کینډل لو سټاپ لاس ورکوو دا تیر کینډل لو موږ سټاپ لاس ورکې او ټیک پروفیټ ماته ویلې چې یو پر دوشنبه نارملی پروفیټ الی او مارکیټ نه وځي کنه دې ځکه په موږ ته یو پر 3 چندو نم زیات پروفیټ راکړی خیال هم دی دلته یو پر 3.11 پورې موږ ته پروفیټ راکړی 3.11 شو نو یو پر دوشنبه موږ نارمل پروفیټ الو او مارکیټ نه چیک کوو مارکیټ نه وځو په ارامه سره لږ پروفیټ چې موږ سره نور وخت هم پیدا شي نور هم چې پیسه هم ټینشن هم نشي او نارمل خپل اکاونټ هم ګرو کو مخکې ویسو او پروفیټ سټپ بای سټپ حاصل کوو دې سره موږ نالج هم زیاتېږي څومره چې موږ کار کوو څومره چې موږ واړه سټپ بای سټپ مخکې ځو نو انشاءالله همداسې تاسو ورو ښه لیول ته داسې تللی شي چې یو وخت به د همداسې وړو ټریډونه تاسو
په غټ اماونټ سره پروفیټ حاصلولی شي انشاءالله. ځکه چې دې کې څومره چې تاسو لوټ صاحب زیاتوئ هغومره تاسو ته معلوم وي چې تاسو لاس ګټه او تاوان دواړه زیاتېږي. نو په دې اساس سره چې کله څومره کانفیډنس هم زیاتېږي نو تاسو به لږ لوټ سایز نارملي زیاتوئ او پیسې چې څومره سره په اکاونټ کې ښي نو هغومره به ته سیکیور او هغومره به ته کولی شي چې یوه ډاډه نارمل ټریډ والی. صحیح شو. نو دغه شانتې وګورئ یو پر دوه چنده موږ پروفیټ واغستو دې ته نه او مارکیټ نه ووتو. صحیح شو. دغه شان تاسو وګورئ داسې سټیپ بای سټیپ دلته راځو. دې ځای کې بیا دا چې شو دا زمونږ د اپ ټرینډ والا دغه وشو. اوس به موږ دلته وګورو چې د ډاون ټرینډ دپاره موږ یو ریورسل پیدا کړو چې ډاون ټرینډ کې موږ ته مارکیټ ځي او هغې نه پس ته موږ سره کار وکړي چې موږ د هغې نه استفاده والو او موږ سره پروفیټیبل ټریډ ترېنه واخلو او جوړ کړو. صحیح ده. دلته راځو لږ شاته راځو شاته دلته ګورو دې ځای کې لږ نور هم شاته راځو. دې ځای کې ګورو چې سټیپ بای سټیپ په حوصلې سره سټیپ بای سټیپ موږ سره معلوم شي چې کم ټرینډ کمه شانتې کم ځای نه کمه استفاده وکړو. صحیح ده. ښه دلته که تاسو وګورئ دې ځای کې مارکیټ شی شوی دی دا یو اپ ټرینډ تللی دی اپ ټرینډ تللی دې ځای نه. صحیح شو. دې ځای نه مارکیټ اپ ټرینډ تللی دی نو موږ وایو چې دا اوس مارکیټ واپس ریورسل کوي که نه کوي. نو دې ځای کې به موږ وګورو چې دا مارکیټ کې اوس موږ استفاده اخیستی شو که نه شو اخیستی. صحیح ده. ګوره مارکیټ ډاون نه اپ تللی دی صحیح شو. نو اپ تللی اوس موږ دې ځای کې ګورو مارکیټ کې چې موږ سره اپورچونټي شته دی 1 2 3 پیټرن جوړ شو نه دی جوړ څنګه دی. صحیح ده. ښه دې ځای کې وګورو دې ځای کې راشئ دلته وګوره مارکیټ ډېر وخت نه څه شوی دی اپ ټرینډ تللی دی. دا دې ځای نه دلته وګوره دې ځای نه مارکیټ څه شوی دی اپ ټرینډ تللی دی اپ ټرینډ تللی دا دی اپ ټرینډ تللی دې ځای کې اپ ټرینډ تللی. صحیح شو. او دلته موږ سره ګورو دلته یو پیټرن جوړ شوی دی. کم پیټرن جوړ شوی دی 1 2 3 پیټرن جوړ شوی دی. دا دی 1 2 3. صحیح شو. دا پیټرن جوړ شوی دی. خیال هم دی دلته او که دې ځای نه راونیسو دا دی سی نارمل سلو دا دی دا پیټرن. صحیح شو. دا پیټرن جوړ شوی موږ سره 1 2 3 پیټرن جوړ شوی دی. دلته 1 دلته دی 2 او دلته چې شو دلته موږ سره 3. دا نو مکمل یو سی پیټرن جوړ شوی. صحیح ده. نو دې سره استفادې سره ګوره ما ورته ویلي دي خیر دلته تاسو ته ښکاري چې دا خو سی پیټرن منظم نه دی خو پروا نه کوي. منظم پیټرن چې نه وي لږ ذره کې ریسک کمه دی نور ټریډ لګولی شي پروا نه کوي. صحیح ده. او دومره دغه هم نه دی دا کینډل دا شیډوز پکې داسې په نه حساب دي ځکه چې ټولو کینډلو زور بره کړی دا شیډوز پکې بیخي په نه حسابېږي. صحیح شو. دې خاطره دلته یو ښه پیټرن جوړ شوی دی. ښه دلته اوس ټریډ څنګه لګو دلته ما څنګه ویلي چې هلته موږ بره ریزسټنس کې په دې دویم کې هلته موږ ټریډ لګو دلته په دویم کې ټریډ لګو خو دې ته موږ چې ریزسټنس نه وي دې ته موږ سپورټ لاین وایو. صحیح شو. هوریزنټل سپورټ لاین دغه ځای کې موږ خط کش کوو دې ځای کې موږ خط کش کوو نو چې کله دا بریک اوټ وکړي یو کینډل بل 2 3 4 کینډل ته صبر کوو چې مسخد لاندې یو کینډل جوړ شي او دغه ریزسټنس یا سپورټ خط سره چې دا سپورټ خط د دې سره ټچ نه وي او جوړ شي هغه کې موږ ټریډ لګو نو دې کې دا لاندې لاندې جوړ شو لاندې جوړ شو دا خط چې دی دا یو کینډل چې دی لاندې جوړ شو او کلوز شو بل ته ټچ نه دی. صحیح شو. دې ځای کې موږ خو په ارامه سیل لګو دا دې ځای کې موږ سیل ولګو دلته او دې ځای کې موږ خپل سټاپ لاس چې دی پریویس کینډل های ورکوو دې ځای پورې مو ورکوی شو دې ځای پورې مو ورکوی شو ستاسو خپل ریسک ریوارډ ریشو ته ګورئ. صحیح شو. دې ځای کې ګوره په دې لږ وخت کې موږ ته پروفیټ یو پر 2 چنده راکړی او مارکیټ نه وتی دلته وګورئ دلته خو موږ ته 100 چنده یو پر 10 چندو ته پروفیټ موږ ته راکړی. دا ګوره یو پر 10 چنده موږ ته چې کړی پروفیټ راکړی دې ځای کې یعنې یو پر 10 چنده مطلب $10 تاوان کړو $10,000 ګټه کوو نو دې حساب سره $100 تاوان کې $10 ګټه کې $10 تاوان کې $100 ګټه کې همدغه شانتې تاسو خپل کالکولیشن وکړئ نو یو پر 10 چنده شو دلته. صحیح شو. نو موږ نارملي ګټه الو یو پر 2 چنده یو پر 3 چنده که دې ځای کې موږ وایو چې یو پر 3 چنده مو والو نو دغه دی مثال یو پر 3 چنده خو نارمل یو پر 2 چنده پروفیټ اخیستل یو مناسب کار دی یو سی پروفیټیبل کار دی. صحیح شو. دلته تاسو ګورئ دې ځای کې موږ پروفیټ مارکیټ نه واغستو مارکیټ کې موږ خپل ټریډ بوکینګ وکړي او هغې نه پس نه مارکیټ نه ووتو. صحیح شو. یو پر 2 چنده نه بلکې زیات هم موږ یو پر 2 چنده پروفیټ واغستو مارکیټ نه ووتو. صحیح ده. ښه همدا شان دلته تاسو ګورئ دې ځای کې راځو دلته نور هم څه ورکوو دلته دې ځای کې ګورو صحیح نور اګزامپل هم ګورو
چې موږ سره نور اگزامپل نور هم پیدا شي. ګوره که دلته موږ وګورو دا د ډاون ټرینډ مارکیټ تللی دی، دا د یو ټرینډ بله ټرینډ دا د بل مووي کړی. صحیح شو. دې کې واپس لږ ډاون راغلی دی خو بیا نور بره تللی. صحیح ده. نو دغه شان تاسو چک کولی شئ د دې کینډل د دې پیټرن څخه د 1 2 3 پیټرن نه تاسو په ریورسل کې هم ښه استفاده کولی شئ. صحیح ده. زه به دلته لږ نور اگزامپل هم وګورم، یو یا دوه اگزامپل به زه نور هم ایکسپلین کوم تر څو تاسو په نور هم کلیریفیکیشن سره صحیح پوه شئ. ښه ما دلته ویلي دغه ځای کې تاسو وګورئ، دې ځای کې یو اگزامپل دی، دا دې ځای کې اگزامپل تاسو دلته ښکاري، دې ځای کې وګوره دا یو غټ پیټرن جوړ شوی. صحیح ده. دا وګوره غټ پیټرن جوړ شوی دې ځای کې. صحیح شو. دلته یو غټ پیټرن جوړ شوی دی. دلته موږ دلته 1 پیټرن نمبر 1 او 2 او دا چې دی دا 3 شو. دغه ځای کې موږ ټریډ چېرته اوس لګوو، ټریډ موږ په ارامه سره موږ په دې دویم کې لګوو، یا په دې ځای کې تاسو ټریډ لګولی شئ، په دې دویم کې موږ ټریډ لګوو، دې ځای کې موږ ټریډ لګوو. صحیح شو. په دې دویم دغه کې موږ ټریډ لګوو. نو دې دپاره موږ دلته هوریزنټل لاین وباسو، په دې ځای کې موږ هوریزنټل لاین وباسو، په دې ځای کې دې ځای نه چې بریک آوټ کله وشي نو کله بریک آوټ وشي او دې خط سره ټچ نه وي، وګورئ دلته بریک آوټ شوی دی بیا ټچ دی، بریک آوټ شوی بیا ټچ دی، بریک آوټ شوی بیا ټچ دی. نو دې ځای پورې موږ ټریډ نه کوو، دې ځای کې موږ حتی ټریډ کوو. نو دلته تاسو وګورئ صبر پیشن ډېر مهمه ده. صحیح ده. دې ځای کې موږ ټریډ ولګولو، دا دی دې ځای کې موږ ټریډ ولګوو، دلته خپل سټاپ لاس ورکوو او خپل ټیک پروفیټ یو پر دوه چنده موږ دلته ښه نارمل یالو او مارکیټ نه وځو. صحیح شو. نو ګوره مارکیټ ډاون تللی دلته او واپس موږ ته ریورسل وښودو او مارکیټ کې موږ خپل پروفیټ واخیستو. دلته وګوره دې کې موږ سره یو ډېر غټ پروفیټ یو پر 15 چنده موږ ته پروفیټ راکړی او موږ دې کې شارټلی یو پر 2 چنده موږ پروفیټ الو، مارکیټ نه شی کوو، شارټلی وځو خپل پروفیټ بوکینګ کوو، وځو مارکیټ نه. صحیح ده. دا شانتي تاسو په بار پریکټیس سره بار اگزامپلو سره تاسو کولی شئ چې خپل کانفیډنس لیول هم زیات کړئ او خپل ټریډ لیول هم زیات کړئ. صحیح شو. دلته که موږ وګورو دې ځای کې یو شارټلی موږ سره ټریډ جوړیږي، دلته وګوره یو اپ ټرینډ دی، دلته وګوره دلته ډاون تللی، اپ تللی، ډاون تللی. صحیح شو. دلته وګوره دې ځای کې اپ او ډاون تللی دی، 1 2 3 پیټرن په یو حساب جوړ شوی دی دلته. صحیح شو. دا 1 2 3 پیټرن دی. صحیح ده. 1 2 3 پیټرن جوړ شوی دی. دې ځای کې موږ سره 1 شو، دا دیم 2 شو، دا دیم 3 پیټرن شو. صحیح شو. نو دا 1 2 3 پیټرن دلته هم جوړ شو موږ سره. صحیح ده. دا هم لږ ذره ویک دی، دغه دویم او دریم دغه کینډل سره یو ځای جوړ شوي دي، خو دا دریم کینډل لږ اوږد شوی دی، دې سره 1 2 3 پیټرن جوړ شو. صحیح شو. نو دې خاطر او دلته وګورئ دې ځای کې موږ سره د اپ ټرینډ جوړ شوی، دلته ډاون ټرینډ دپاره موږ سره ټرینډ پیټرن جوړ شو. دې ځای کې موږ ټریډ ورچېرته لګوو، د کینډل کې د اولني خط نه لاندې د اولني او د دویم کم چې ګول او حلقه جوړي، په دې ځای کې موږ خپل سپورټ لاین ورته وباسو. سپورټ لاین کې بریک آوټ سره دې ځای کې موږ خپل سیل لګوو، دلته موږ ټریډ لګوو، په دې ځای کې موږ ټریډ لګوو او دا زموږ د پریویس کینډل های دغه ډېر بره راځي، خو نو پریویس کینډل پورې موږ ته چې نږدې چې سټاپ لاس ورکوو او خپل ټیک پروفیټ دا ګورئ موږ د ټیک پروفیټ څومره راکړی دی، موږ د ټیک پروفیټ راکړی یو پر 7 چنده پورې موږ ته چې کړی، یو پر 7 چنده موږ ته پروفیټ راکړی دی، یعنې مطلب $100 تاوان کوو $100 ګټه کوو، خو موږ لنډ یو پر 2 چنده موږ سټریټجي په مطابق خپل یو پر 2 چنده پروفیټ الو مارکیټ نه وځو. صحیح ده. دلته به زه داسې راوړاندې کړم او دا چې دا سور دی دا به لږ داسې کړو. صحیح شو چې موږ سره دغه لیول صحیح راشي. صحیح شو. دغه څنګه داسې تاسو کولی شئ چې په دې په واسطه باندې تاسو پروفیټیبل ټریډونه ولګوئ او د ریورسل په وخت کې تاسو د 1 2 3 پیټرن نه استفاده وکړئ. صحیح شو. نو څومره چې دا پیټرن کلیر یا هغومره به کانفیډنس به هم زیاتي او هغومره به تاسو کولی شئ چې خپل ټریډز لوټ سایز یا لږ برابر نارمل په خپل حساب سره ولګوئ، مایند سیټ به هم کلیر شي. صحیح شو. نو بار پریکټیس وکړئ تر څو چې تاسو مایند سیټ هم کلیر شي او تر څو تاسو وکولی شئ چې یو پروفیټیبل ټریډ والے یو پروفیټیبل پورټفولیو ځان ته جوړه کړئ او همداشانتې تاسو په دې مارکیټ کې خپل لاسز ریکور کړئ او همداشانتې تاسو په دې مارکیټ کې په راتلونکي کې یو ښه پروفیټ ترې حاصل کړئ. صحیح شو. الله دې وکړي چې په دې ویډیو په دې موضوع پوه شوي وي، هم څه مشکل یې ازادانه کمنټ باکس کې پوښتنه کولی شئ، واتساپ نمبر باندې رابطه وکړئ، څه مشکل ازادانه تپوس کولی شئ. تر بلې ویډیو مې پاک الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.